قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. موږ نه اکثره ملګري غوښتنه کوي چې که د یو چا میرمن د یو چا ښځه په لومړي ځل باندې د ماشوم بیماره شي، یعنې د هغې لومړۍ ورځې وي، نو خاوند ته پکار دی چې هغې سره کوم داسې کار وکړي چې د هغې زړه خوشحاله شي او د هغې ورسره مسایل یعنې ټینشن ختم شي. ځکه چې لومړي ځل باندې ښځې ته ډېر زیات تکلیف وي، ډېر زیات هغه پریشان هم وي. نو دلته تاسو سره دا معلومات شریکوم. تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، که تاسو ته معلومه وي نو اول خو تاسو ته دا معلومات درکوم چې کله هم د یو ښځې په لومړي ځل باندې ماشوم په ګېډه شي نو هغې ته د یو څو کارونو کول دا ضروري وي، یعنې د هغې خیال ساتل ضروري وي. په هغې کې لومړی دا چې دروند څیز به نه اوچتوي. د دروند څیز اوچتولو سره ډېر زیات مسایل هغې ته داسې پېښېدلی شي چې د هغې ماشوم هم ضایع کېدلی شي او هغه بیا داسې هم کېدلی شي چې بیا دپاره هم هغې بچي ونشي یا د هغې کوم بچیدانې چې د هغې ته تکلیف هم پېښېدلی شي. او دویمه خبره پکې دا ده چې کله هم هغه سفر کوي نو په موټر سایکل یا رکشه کې په دې سیزانو کې سفر ورته نه دي کول پکار، ځکه چې په دغه سره هم سفر د وجې دغه ماشوم ضایع کېدلی شي. نو دې کارونو ته پکې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. ډېر زیات پیدل ګرځېدل په لومړو ورځو کې، دروند څیز اوچتول یا ګډ وډو لارو باندې په رکشه کې تلل، دې سره د دې ماشوم ضایع کېدلی شي. خو په دې کې ډېره ضروري خبره چې هغه دا ده د خاوند د طرفه ښځې ته پکار ده چې مینه ورکړل شي او د مینې سره سره هغې ته داسې ډاډ او احساس ورکړل شي چې زه در سره یم، ته هېڅ مه یېرېږه، تا ته به هېڅ تکلیف هم نه پېښېږي او ته به یوه ښه مور جوړه شي. داسې ډاډ هغې ته ورکول پکار دي، مینه ورسره کول پکار دي او هغې ته داسې فروټ، داسې میوې راوړل پکار دي چې کوم ماشوم په خېټه کې نشونما کوي، رالویږي، نو پکار ده چې هغه ماشوم ته ښه خوراک ورکړل شي، ښه خوراک میلاو شي. نو په دې سره ماشوم نور هم تندرسته کېږي، ماشوم ورسره تکړه کېږي، مضبوطېږي، صحتمند راځي او ورسره د دې ښځې صحت هم ښه کېږي. نو قدرمنو، دا یو څو معلومات چې موږ غوښتل تاسو سره شریک کړو، ځکه چې اکثره وخت په کمنټونو کې زموږ نه ملګري غوښتنه کوي، بیا هغوی ته موږ د هغې د ډیمانډ یا د هغوی د غوښتنې مطابق ټاپک تیار کړو او په دې وجه باندې چې هغوی په دې هر څه باندې پوه شي، ځان پرې خبر کړي او دا معلومات ترلاسه کړي. نو امید لرم ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. خوشحاله اوسئ.